د خوست ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د دفتر آمره ځلا زازۍ وایي په جبري توګه په خوست کې له خپلې دندې کابل ته بدله شوې ده او تر اوسه د راتلونکې دندې په اړه ورته څه نه دي ویل شوي. هلته د خوست امنیتي چارواکي وایي اغلې زازۍ یې کابل ته د تګ راتګ پر مهال د ترور له خطره د ژغورلو او د خوست کابل پر لویه لاره د امنیتي ستونزو له امله د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو د ریاست په غوښتنه کابل ته بدله کړې ده. خو په خپله ځلا زازۍ چهارشنبه ماښام BBC ته وویل امنیتي ستونزې هسې یوه پلمه ده او دا خبره هم نه وه چې له خوست ولایته بدله شوې ده. نوموړي وایي تېره اونۍ یې غوښتل چې د خوست امنیې قومندانۍ ته دننه شي خو وایي دننه تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. اغلې ځلا زازۍ وایي که چیرې کورنیو چارو وزارت رښتیا زما د امنیت په اړه اندېښنه لري نو ولې یې تېره اونۍ قومندانۍ ته د تګ اجازه نه راکوله. د قومندانۍ په میلمستون کې اوسېدم او تر مازدیګره یې له میلمستونه د وتلو مکتوب هم راکړ او له دندې یې وشړلم. نوموړي BBC سره خبرو کې وویل د بدلېدو اصلي دلیل یې دا دی چې په خوست کې ولایتي چارواکو او آن پارلمان کې د خوست ځینو وکیلانو هلته د دې له شتون سره ستونزه درلوده. اغلې زازۍ وایي خوست کې یې د دندې پر مهال ښځې په ډاډه زړه دفتر ته ورتللې او خپلې ستونزې ورسره شریکولې او همدا خبره د ضعیي دود له مخې ځینو خلکو ته د منلو نه وه.